بسم الله الرحمن الرحیم دوستان تاسو ته ښه راغلاست وایو د هومر پرو پروګرام یو بلې ویډیو ته له ما وحید الله امرخیل سره. دوستانو په دې ویډیو کې به د هومر پرو پروګرام د کمپوننټس په برخه باندې وغږیږو. د هومر پرو پروګرام مخکې له څخه چې کمپوننټ شروع کړو دوستان غواړم تاسو دا ووایم چې د هومر پرو پروګرام یوازې د ریسورس اخیستلو برخه آنلاین کېدلو ته اړتیا لري، نورې برخې آفلاین هم کار کوي. نو راځو فعلا ګورئ زه آفلاین یم خو لیکن ریسورس مې وخت رااخیستی دی، هرات ولایت یوه برخې نه مې ریسورس رااخیستی دي او نور بیرته زه آفلاین مخکې ځم. نو راځو دوستانو کمپوننټس کې موږ څه شی لرو. اوله برخه کې یو کنټرولر لرو. که چیرې موږ هر کمپوننټس واخلو یا هم د لوډ برخه انزرټ کو کمپوننټ خپله کنټرولر خپله انزرټ کیږي. ګورئ که زه لوډ برخه ته راسم دلته لوډ واخلم اوکې، ګورئ دلته د کنټرولر علامه خپله راځي، کنټرولر خپله انزرټ کیږي ورسره، دا موږ نسو له منځه وړلی. که چیرې راسو دلته نه مو یې خوښ بل کنټرولر اډ کوئ بل که تاسې اډولی سئ، او که چیرې همدا مو د هومر پرو خپله په خوښه باندې کنټرولر وخوښوئ نو دا خوښولی سو. راځو بل ته چې اوله برخه یې دی د جنراتور برخه، په دې باندې چې کلیک وکړو راځو موږ ته مختلف جنراتورونه دلته ښکارېږي. کولی سو موږ یې انزرټ کړو، راځو دې څخه یو جنراتور انتخابولی سو. دلته یو څو جنراتورونه موږ ته د نمونې په شکل باندې انتخاب سوي دي. که مو چیرې خپل د خوښې جنراتور دلته پیدا نشوی کړلی نو راځو دلته راغلی دی یو بل اپشن لرو چې په دې باندې کلیک وکړو. ګورئ دلته یو غټه کټګوري موږ ته راخلاصه سوله. دلته د څو نوه جنراتورونه موږ لرو د مختلفو شرکتونو په مختلفو سایزو باندې، دلته په کیلو واټونو باندې سایزونه راغلي دي. په طور د مثال موږ یو جنراتور نیسو 14 کیلو واټه، ډبل کلیک ورباندې وکړئ خپله جنراتور دلته فعلا انزرټ شو. فعلا راځو دلته د انیشیل کیپیټل هغه کوم مصارف چې زموږ د جنراتور دی مثلا په څو باندې موږ تمامیږي د جنراتور اولنۍ پیسې څومره دي دلته ورته وردوو. مثلا زموږ د جنراتور اولنۍ پیسې ګورو دا ټول په ډالر باندې دي، په 2000 ډالره باندې زموږ اولنۍ جنراتور دی. بعد له هغې څخه دا ریپلیسمنټ دا په څو باندې تاته کوي دا هم ورته وردولی سو دلته، او په دې شکل باندې نورې برخې هم څه کوو ډکولی سو. دلته مثلا فی لیتر تیل تاسو ته په څو ډالره باندې تمامیږي دا ورته وسیلولی سو. او دغه جنراتور تاسې اي سي په کار دی که ډي سي، که مو اي سي په کار وي اي سي برخه او که مو ډي سي په کار وي ډي سي برخې ته اړو. ګوره ډي سي برخې ته واړو ما وخته لوډ اي سي نیولی او بیخي هغه بسبارونه سره جدا سولو، بیرته یې اي سي برخې ته یوسو. ښه دوستانو بل ته یې راځو دغه د دې مینیموم لوډ ریشیو څومره ده تاسو هغه دلته ورته وردولی سئ. که مو چیرې سنسټیو انالایسس غوښته هغه دلته دا خپله کوي، سنسټیو انالایسس یې کولی سئ. په همدې شکل باندې لایف ټایم لایف ټایم ګوره همیشه په هاورز باندې څو ساعته دی چلیږي تاسو ته. دا هومر پرو خپله نیولی دی چې دغه کوم یو جنراتور چې ده هغه تقریبا 18000 ساعته چلیږي. د دې جنراتور ټول معلومات دلته تاسو ته ذکر کیږي. که مو نور معلومات په کار وي او تاسو آنلاین اوسئ په دې لینک باندې چې کلیک وکړئ د دې جنراتور ټول معلومات تاسو دلته راځي، خو لیکن تر یو حده معلومات تیار دلته هومر پرو کې ثبت شوي دي. ښه دوستانو دا و د دې برخه یې بیا راځو اډوانس برخې ته. په اډوانس برخه کې همدغه معلومات نور پرمخ تللي دي. دلته مونږ کولی سو نور تغییرات پکې راولو، مثلا فیول کرف ته راسو څومره تیل مصرفوي په څه ډول باندې مصرفوي دلته مونږ دلته دا چک کولی سو. د بایوګاز په برخه کې که چیرې مونږ له بایوګاز څخه هم استفاده کوو که دا ټیک مارک ورته بعد له هغې څخه راځي د بایوګاز برخه پکې کارول کېږي څومره بایوګاز مونږ پکې کاروو او په څه اندازه باندې. که نسو کارولی بیرته دا هم غیر فعاله ساتو. په دې شکل باندې کولی سو نورې برخې هم دلته وګورو او مخته یې یوسو. ته به اوکې کو فعلا ګوره زمونږ هر څه پوره سوله. دلته هم اوس مونږ ته اسټیمولیشن کوي خو لیکن مونږ غواړو چې نورې برخې هم ووایو. راځو پی وي برخې ته. پی وي کې څه شی لرو ټول په همغه یو شکل باندې دي. ګوره دلته تاسو ته څو نمونوي پی ویان دلته راخیستي دي. که مو دلته نوې پیدا کړل هغه کومه پی وي چې تاسو غواړئ راسئ دلته په دې چې کلیک وکړئ ګوره دلته ډېر زیات نمونې دي هغه لرو مونږ د سولرو لرو چې په هر یو ستاسو په کار وي کولی سئ په همغه باندې استفاده وکړئ. یو شی بل درته وایم چې ګوره دغه مقدارونه چې دلته ذکر شوي دي دا ټول په کیلو واټ دي، په واټ باندې نه دي. دغه 0.33 دا معنا نه ورکوي چې تاسو وایئ دا 0.33 واټه ده، نه خیر دا اصلا 313 واټه سولر دی، 0.33 کیلو واټه ده. نو په همدې شکل باندې کولی سئ یو سولر هم انتخاب کړئ. مثلا 1 کیلو واټ سولر افغانستان کې نشته،
330 واټه سولر لرو دا به واخلو. په دې شکل باندې فعلا راځو. اوس همدغه د دې کیپاسټي چې د 1 کیلو واټ یې په 2 روپۍ موږ ته تمامېږي، ریپلیسمنټ یې بیرته په څومره دی او د دغه په جریان کې د روان د کار څومره پیسې بیرته په دې باندې مصرفېږي دا دلته موږ ذکر کولی شو. او د سولرو لایف ټایم چې دی هغه بیا په کال باندې دی، څو کاله دی کار کوي موږ ته. او لوډ یې کوم یو لوډ غواړئ، اي سي لوډ غواړئ که ډي سي لوډ غواړئ. سولر عموما ډي سي راځي نو ځکه تیار ډي سي ټیک مار شوی دی، که اي سي راتلی بیا اي سي نیسو. او اډوانس ته چې راسو په دې ځای کې بیا هم هماغه خبرې اکثر تکراریږي. ګورئ ام پی پي ټي چارج کنټرولر ورته لرئ، څومره یې کوئ، په څه ډول یې سیټ کوئ، راځئ دلته دا ورته سیټ کوئ چې کینه یې سیټ کوئ نږدې ورته ده. او بله برخه چې دی د دې د اورینټیشن دی چې دا څه رقم تاثیرات لري. او بله برخه ټمپریچر ده، ټمپریچر څومره تغییرات راولي د په ولټیج کې، څومره نور تغییرات پرې راولي، هغه دلته موږ چیک کوو ذکر کولی شو ورته. نو دا هم اوکې. راځو بلې برخې ته، وینډ برخې ته. دوستان د وینډ په انتخاب کې یو څه سره تاسو باید فکر وکړئ چې مخکې له دې څخه وینډ انتخاب کې راسئ ریسورس برخې ته، دلته وینډ ته راسئ. کومه ساحه چې تاسو انتخاب کړې ده هغه وګورئ چې په څو مترۍ کې باد لري. بعضې وینډ توربینونه انتخابېږي په پروژو کې چې هغه بیا ناکامه وي. څه دپاره؟ مثلا زموږ دغه ساحه چې ده دا په 10 مترۍ کې ښه باد لري یا هم له هغې څخه کته ښه باد لري. خو کله چې موږ راسو د وینډ ته، وینډ توربین ته، کمپوننټ ته بیرته راسئ. دلته زه راځم یو وینډ توربین ږدمه. ګورئ وینډ توربین چې دی د هایټ هم ماته وایي دا په څومره هایټ کې څومره انرژي ماته تولیدوي. دغه توربین چې دی 1 کیلو واټ په 10 متره کې ماته تولیدوي، خو دغه توربین 10 کیلو واټ په 13 متره کې ماته تولیدوي. ځینې دوستان دې ته فکر نه وي مستقیما راسي ووایي چې دغه توربین تر ټولو ښه دی، زه به دا کلک کړم. نه، خو بیا دلته هایټ ته یې وګورئ. ګوره دا په 122 متره کې ده. نو زه به کوم توربین کاروم؟ هغه توربین چې 10 متره ته وي یا هم 10 متره نه ټیټ وي. مثلا زه اوس فعلا دغه 12 متره توربین انتخابوم. اوکې، نو دغه هم ټولې بیرته هماغه خبرې دي، هیڅ کوم یو نوی شی نه لري. یوازې راځو دلته دغه ځای کې دوستانو که چیرې تاسو دا خپله د هومر پرو په خوښه باندې انتخاب کړئ، بیا هومر پرو تاسو ته وایي چې آیا په دې ساحه کې وینډ شته، ښه دی، یا څومره له وینډ نه کار واخله یا یې مه اخله. او په پی وي کې هم په همدې ډول باندې که راسل د پی وي ووهو دا ماته په هومر خپله وایي چې څومره پی ویانو تاسو هلته سیټ کړئ. او که زه ورته وایم چې نه ما ته دومره کیلو واټه لاسته راکړه، هغه به دلته ورته وګورو چې دلته موږ 2 کیلو واټه 330 کیلو واټه، یعنی په دوو مراحلو کې راته مقایسه کړه. کله چې زه پی ویانې کېدم او کله چې دومره پی ویانې بیخي ونه اوسېږي. او که چېرې موږ نور هم غواړو په پی ویانو باندې لوډ زیات کړو، یعنې زیات انرژي له پی ویانو څخه واخلو، دا ورته تغییرولی شو. مثلا ویلی شو زما دغه ځای کې 40 کیلو واټه پکار دی، دا ماته 40 کیلو واټه هم کوي، تحلیلوي راته په پی ویانو باندې. نو راسو وینډ توربین ته. په وینډ توربین کې بیا دلته موږ ته کوانټیټي مقدار یې ښکاره کوي. ګورئ د یوه توربین او کله زه بیخي توربین کېنېدم دا راته مقایسه کړه. نو زه ورته مثلا 10 توربینه ماته مقایسه کړه، دا ماته چې کوي 10 توربینه مقایسه کوي. کله چې تاسو بټرۍ کېږدئ نو د دې دپاره یو کنورټر ته هم ضرورت شته او سولر هم چې په ډي سي چارج برق ورکړي نو د دې دپاره هم شی لرو یا کنورټر ته ضرورت لرو. نو د سټوریج برخه کې بټریانې دي، دا هم په همغه شکل باندې ویلی شو. څو بټریانې دلته ذکر شوي دي، که دلته مو خوښې نه سوې راسئ کمپوننټ برخې ته. په دې ځای کې هم بټریانې شته، ټول مشخصات ذکر شوي دي، ولټیج یې، پاور یې، هر څه ذکر شوي دي. کولی شئ ویې ګورئ او یو ترې انتخاب کړئ. خیر راځو فعلا یو بټرۍ به هم فعلا امتحاني نصب کړو. مثلا دغه بټرۍ دي لیتیوم ایون بټرۍ دي. نو زه دا بټرۍ چې کوم اډ کوم ورته راغلو سټوریج اډس. دې کې هم هماغه خبرې دي بیرته. ګورئ بعضې دلته تیارې رسېدلي دي قیمتونه یې او بعضې بیا موږ خپله رسوو. هغه یا له انټرنټ څخه راواخلئ یا زموږ په هېواد کې څه رقم وي د هغې خو په مقایسه باندې راواخلئ. او دې هم که نور معلومات مو په کار وګورئ دلته شته چې کلیک وکړئ تاسو ته ټول معلومات یې راباسي. او په دې ځای کې هم بیرته درته لیکلي دي معلومات د بټریو. نو دلته هم بیا هم هماغه ډول دی سایز برخه کې که چیرې د هومر په خوښه باندې انتخابوئ او یا هم وایي نه زه دغونه بټریګانې چې کوم دلته نصبوم. په دې ځای کې هم بیرته نور مشخصات دي چې تاسو یې لیدلی شئ. ښه دوستان راځو ګورئ فعلا دا بس بار له دې سره وصل نه ده،
د څه دپاره ځکه دلته کنټرولر نه لرو او بخې کنورټر نه لرو موږ نو راځو کنورټر نصبوو کله چې کنورټر راواخلمه وګورئ مستقیما دا بسبار له دې سره څه شه وصل شه که مو دا کنورټر بیرته غوښتل چې په خپله خوښه باندې راواخلئ کولی شئ په خپله خوښه کنورټر ورته انتخاب کړئ دلته راځو هر یو کنورټر چې ستاسو خوښ وي هغه انتخابولی شئ مثلا زما دغه کنورټر پکار ده ډبل کلیک ورباندې وکړئ ریپلیس یې کړئ تاسو راځي کنورټر بدلیږي نو دوستان دا وه د کمپوننټس برخه نو نور دلته انشاءالله چې نه دي پاتې نور برخې هم په همدې شکل باندې مخته تللی سو راځو ګریډ برخې ته که چیرې تاسو دغه خپل لوډ ګریډ سره وصلوئ نو راکوی شئ تاسو له ګریډ سره وصل کړئ یا له ګریډ څخه واخلئ یا یې بېرته په ګریډ باندې څه کړئ خرڅ کړئ نو کولی شئ تاسو دلته محاسبات انجام کړئ چې تاسو ته یو کیلو واټ ګریډ په څو درکوي یا بېرته تاسو په ګریډ باندې خرڅوئ په څو ورباندې خرڅوئ او د ریل باندې چې دی دا باندې باید تاسو ټوله تعرفې ولرئ ځان سره ټولې تعرفې باید څه کړئ ډکې کړئ دلته تر څو تاسو ته منظم او دقیق محاسبات وکړئ ریسورس برخه خو مو وویلې نو راځو اوس هم د سولر ډیټاوې دي که چیرې نه وي کولی شئ تاسو بېرته په ډاونلوډ باندې ووهئ او کولی شئ نه زه خپله غواړم مینولي ډک کړم یا هم له کومې بلې منابع څخه راواخلم نو راځو دلته یې له بلې منابعو څخه هم راخیستلی سو د سولر هم په همدې شکل باندې وینډ ټمپریچر او په دې ډول نورې منابع هم څه کولی سو راخیستلی سو دوستان یو پروجیکټ برخه پاتې سوله پروجیکټ برخه کې هم راځو مونږه اکونومیک انالیسس برخه وایو په دې برخه کې دوستان تاسو ته هغه ټول اقتصادي انالیسس چې تاسو په کار وي هغه دلته درته کوي او په دې برخه کې یو بل شی چې دی هغه دا دی چې که چیرې تاسو وغواړئ یا ستاسو محاسبات مثلا په یو بل نرخ باندې ورکړئ هغه له دې شي څخه بدلولی سو دلته فعلا ډالر انتخاب سوي دي مثلا زه غواړم ډالر دې نه وي ماته د افغانۍ سي ګورئ زه کلیک کوم د ټول مقدارونه دلته په افغانۍ باندې اوړي زه راسم د دلته مو قیمتونه ورکړله ګورئ دا ټول قیمتونه وخته په ډالرو اوس ټول په افغانیو باندې سول تاسې کولی شئ په چې کې افغانۍ باندې محاسبات فعلا وکړئ نو دا و دوستان د هومر پرو پروګرام د برخو معرفي چې تر یو حده پورې معرفي کړله دې هیله چې منظم زده کړي واوسیږي نو را به وروسته له دې څخه یو څو پروژې پکې کار کوو تر څو تاسو یې ښه زده کړئ او تر هغه خپل کار مو ورسره اسانه مخته یوسئ